د دې خاورې نه مې سر قربان دی، د دې خاورې نه مې ایمان قربان دی. زما دې ضرورت یې زه درته ودرېږم. دې خاورې هغه قرباني ورکړې ده چې تاریخ او بشر یې آیا د کوم غلط خلاف د قانون کار کړی دی که نه دی؟ بیا چې د دوی کوم یو دفعې لیکلي دي، دا کوم یو پټیشن چې دوی لګیا د قانوني جوړۍ په هغې کې دوی 2 دفعې په ما لګولي دي. یوه دفعه یې دا لیکلې ده چې هغه د قانون لاندې هرسمنټ خلک یرول ترور. نو زه 22 کاله شو د کور په کونج کې ناست یم، نو ما ترور چېرته وکړه، ما هرسمنټ چېرته وکړه؟ دا ګورئ دا خپله قانون دی ته د کې هغه په داخلۍ ورته وهي چې دا سړی خو معیوبه دی، 22 کاله شو. زه د خپل د لور واده ته نه یم تللی، خپل کور نه یم وتی. دا انګلستان ته معلومه ده، د انګلستان ته دا معلومه ده چې دغه سړی چې دی دا او د خبرو کم بندیز نشته دی. زه په 2002 کې چې ونیول شلم ما دوی ته همدا وویلې، مالې ما کوم چاته اسلحه ورکړې ده؟ ویلې نه. مالې زه چا مقابل کې ودرېدلی یم؟ ویلې نه. مالې ما څوک وژلی دی؟ ویلې نه. نو مالې ما خبرې کړي که نه؟ ویلې هو. مالې د خبرو اجازه شته که نشته؟ ویلې بلکل شته. مالې ویې کم که ونه کم؟ وایي ځه کوه. خلاصه خبر شو، اجازه یې راکړه، وایي ځه خبرو بندش نشته. نو خبره 2007 کې بیا چا راپور ورکړ چې دا د القاعده سړی دی او اسامه ته کار کوي. بیا زه بندي ونیول شلم، بیا یې ویوړلم. بیا ما ته همدا خبره شوه، تحقیقات وشو، دا وشو. آخر کې راته ویل چې وروره ستا بیکګراوند کلیر دی، څه مشکل نشته دی، دا ژبه دې لږه ویلې کنټرول که دغه ژبې تا ته پرابلم جوړ کړی. داسې نه زه ډوډۍ پرېښودی شم، زه د هر ژوند پرېښودی شم، خو د حق خبره او د حق اواز نشم پرېښودلی. نو د ده لپاره زه خپل دوستانو ته د مننه کوم چې تاسو نن راټول شولی، بالخصوص هغه دوستان چې زه نه پیژنم خو هغې وویلې چې زما قبلګاه پیژني، زموږ فامیل پیژني، لکه جان ورور یا دلته بورا ورور دی، څوک دی نوم یې دا خبره وکړه. بورا صاحب ورور دی، همدارنګې د ملالې خور نه او د ټولو هغه ورونو نه، یا هغه ورور چې بالکل زما د خبرو نه غلط فهم و تفهیم ته ورته شوی و چې ما واورېده چې هغه څه وویلې. زه فکر کوم چې ما موقف دا نه چې مونږه د ایران نه زه د هغه کسانو نه یم چې ایران ته خرڅ شوی اوسم یا ما ایران نه پیسې اخیستې. که ما پیسې اخیستې وی نن به م زغلی وم او 100 روپۍ به اضافه راته راکړې وي. ما یو نیم کال د ایران نه دفاع وکړه او په یو ټکي مې کړې ده او په هغې ټکي نن هم ولاړم، په هغې ټکي نن هم ولاړم. او دا تاسو ته بیا وایم، د ایران د وهلو نه پس تا ته اسلامي نړۍ کې شی نه پاتې کېږي، تا سره چې نه پاتې کېږي. ستا افغانستان دې وهي، ټول وهي، هغه څوک یې وهي؟ یهود یې وهي، ځکه چې ایران د یهود لاس ته ولوېږي، د امریکا لاس ته نه لوېږي، د یهود لاس ته لوېږي. او زه ایران ته دا وایم چې ایرانه موږ د من حیث د مسلمان ستا تر څنګ ودرېږو، ته ځان اصلاح که، ته سم شه، ته 0% یې د اسلامي نړۍ او سنیان 80% دي. موږ شیعه او سني نه کوو، موږ د شیعه او سني مخالف یو. موږ وایو چې موږ مسلمان یو، موږ د امت اسلامي غړي یو، موږ د پیغمبر د خدای اولاده یو. نو راځه چې د اسلامي امت تر چتر لاندې سره یو شو. نو که چېرته دې کې را سره یو کېږي، د مشر ورور په حیث د معذرم چې ودې منمه، راځه عربي نړۍ م یو که، خپل هم راشه، شیعه او سني پرېږده، دا شیان پرېږده. الله یو دی، قرآن یو دی او امت اسلامي یو دی، پیغمبر هم یو دی. نو زه ته په څه کې سره یو بل هم د ګریوان نه نیولي دي؟ مګر کله چې ته د دوست په لباس کې راځې ما ته خپل ځان ښکاره کوي، بیا زه ستا مقابل کې ودرېږم. زه د اسلامي نړۍ کې ستا تر څنګ ولاړ یم، خو کله چې ستا خبره د افغانستان ته راشي، بیا زه ستا مقابل کې ودرېږم. زما دا خبره ده همیش چې که څوک افغانستان ته کږي ګوري، که هغه امریکایي، که روسي، که انګلیسي، که پاکستاني، که ایراني، بیا موږ یو واحد ملت ودرېږو په مقابل کې. ما عباس عراقچي ته دا پیام لیږلی دی، ما د باقر قالیباف ته دا احوال لیږلی. زما آواز الحمدلله رسیږي، زما ویډیوګانې سفیرانو ته لیږل شوي دي. هغه سفیران چې زما پوښتنه کوي چې فاطمي چېرته دی، دا څوک دی او دا دومره زړور غږېږي. دغه اوس چې دا خبرې مې کړي، دا ویډیوګانې هماغه سفیرانو ته لیږل شوي. دغه فاطمي تاسو ویلې نن در باندې دا انتقاد لري، ځان سم کوي،
نو زه چې کوم دریز نیسم الحمدلله چا باندې خرڅ شوی نه یم. هبه د انګلیس دی را باندې حرام وي، هبه د ایران دی را باندې حرام وي، هبه زه غیر د الله نه د بل چا بنده نه یم. زه د چا نه یاره نه لرم. دا ګیدړان دا لنډغران دا خو زه درته په یو ګوته نه سومه. د دوی د هغه لاس خلاص وسي، دوی یوه دوسیه کوي 10 دوسیې دې وکړي. زه وګورم ما ورته وخته چلنج ورکړی تاسو خپل کار وکئ، خو چې ستاسو وار تېر شو بیا زما وار راځي، بیا د فاطمې وار راځي، بیا زه وګورم چې ته د تلویزیون مخکې ویسې، بیا زه دې وګورم چې ته خپل راډیو مخکې ویسې، بیا زه دې وګورم چې ته مخکې لاړ شې. ته خو په ما داسې مادې لګوي چې زه خپله قانون پوهېږم. د هرسمنټ ما کوم کار نه دی کړی، ما چاته هرسمنټ کړی دی، ما چېرته ترور کړی دی، ما چېرته خلک ګورئ دلته یو ځینې خبرې وشولې چې د بهرني ملک په مقابل کې خبرې په انګلستان کې تاسو د بهر ملک پیسه کې خبرې نشئ کولی، دا حق نه لرئ، دا قانون دی دلته، دا مداخله د بل چا په امورو کې موږ حق نه لرو چې وکړو. دا زه چې کوم زه ولې کوم؟ زه وایم چې زه یو تحلیلګر یم او تحلیلګر ټول مسایل باید وڅېړي. نو زه آزاد نظر لرم، که زه تحلیل ونه کم زه خبره نه کوم، زه تحلیل تاسو ته معلومه ده، زه خو نړیوال تحلیل کوم. زه په کاناډا غږیږم، زه په کوریا غږیږم، زه په یوکراین غږیږم، زه په لبنان غږیږم، زه په سوریه وراسي او داسې وضاحت ورکړي او د خپل هغه مینوال د خپل هغه لیدونکي هغه څوک چې له تا سره واقعا مینه لري بلکې له تا سره یې نه لري، د تا د اخلاص سره مینه لري، د تا د صداقت سره، د تا د رښتینولۍ سره چې تی د وطن سره لري، د اسلام سره لري، له دین سره لري. دغه د دې سبب شوي چې خلک تا خوښوي. ډېره زیاته مننه ملګري، دغه 6 نفره به دي، دوی به له تا نه کومه پوښتنه کوم سوال لري نو دوی ته به نوبت سره وخت ورکړو. تکل صاحب تاسو ډېر کومنټونه کړي چې کوم سوال دې درلود، مهربان. سلامونه سیال صاحب تاسو ته او نور ملګرو ته. فاطمي صاحب بخیر راغلی، تاسو ته سلامونه او احترامات. وعلیکم السلام. تاسو بحثونه موږ اورو ګورو. ما پوښتنه دا وه چې اوسنی حاکمیت خو ډېر جدي ضرورت لري کادرونو ته، ولې نه ځئ وطن ته؟ خو لاړ شئ، هلته کادرونو ته ضرورت لري، تاسو یو کادر هستئ، یو ځای به را ډک کوئ، ولې ځئ نه؟ نه زه نشته دی هلته، زه درکوي نه، که زه درکړي ولې نه؟ زما که زما ګورئ مهم نظر دی، مهم ستا برنامه ده. زه که لاړم نشم، ما د دې نه ټولو سره اړیکې یم، وخت په وخت مې خپل نظر ورکړی دی چې وروره دغه شی وکئ. په ډېرو مسایلو کې زما نظر اخیستی خو ډېر ځنډ اخیستی دی. ډېرو مسایلو کې ما مشورې ورکړي دي، اعتنا یې نه ده کړې، اما بیا 1 کال بعد 2 کاله بعد زما نظر عملي شوی دی. بیا ما ورته بیرته ویلي چې اوس خو دومره ووایي چې دغه کریډټ خو ورکړئ. دغه نظر د فاطمي و، دغه فاطمي دغه مشوره موږ ته راکړې وه. فاطمي صاحب یعنې د تا کوم مشوره دي چې ورکړې ده، کوم هغه ته چې د اشاره کړې ده، یعنې قبول شوی ده، لبیک ورته ویلل شوی، خو په ځان باندې 4-5 داسې مواقع دغه تاسو ته وړاندې کولی شم چې دا شوي دي الحمدلله. تاسو که وغواړئ تاسو ته هم زه ویلی شم چې کوم شی ما ویلی دی او هغه عملي شوی دی، خو په هغه ټایم باندې دوی نه دی. فاطمي صاحب تاسو ویلې چې ځای نه درکوي، پرېږدي دې نه، یعنې چې کار وکړئ ځای نه درکوي، د دې په خاطر نه ځئ؟ نه دې په زه خو صحي مشکل هم لرم. افغانستان شرایط زما د صحي دغې لپاره او دا خپله په انګلستان حکومت ته زما حالت معلوم دی. 2 کاله زه په دې دغه کې ګوشه کې یم. هغه یو دوی ته معلومه ده چې انسان خپل د لور واده ته 20 دقیقې لاره کې ته یو فرزند د لوی کې ارمان دی چې په عزت او عفت سره واده کې ویلېږي او ته په هغه کې ګډون نشي کولی، نو د ده نه لوی کوم داسې مشکل شته دی. نو زما خو ځکه فرزند دوی په ما کیس هم وکړي، دوی ما محکمې ته نشي وړلی، محکمه به ما سره آنلاین دلته خبرې کوي، دوی ما نشي کش کولی. که پولیس راځي زما کور ته به راځي، ما بیرون نشي وړلی. که وکیل راځي ما سره به کور کې ګوري، بیرون ما نشي وړلی. نو د دې خپله دا قیودات چې ګوري چې وروره دا سړی په دې سره موږ څه غرض وکړو، نو د ده لپاره هم نه راځي. هملته په داخلۍ ورته څوک وهي، دا لنډغر چې دي دا به خپل په سوري ورننوځي.
زما د نه راتګ مسله دا ده چې د افغانستان شرایط زما د ژوند زه کم از کم 90 دوا د میاشتې لرم، ما ته دا دوا هلته او کومه دوا چې زما ده هغه په ما افغانستان کې اخیستې ده، هغه بېرته چې لندن ته راغلی ما ته ویل دا خو تا زهر خوړلی دي، دا مقره بېرته یې راباندې لرې کړې، خپله دوا یې بېرته راکړې، دغه دوا ته ستا دغه دوا دې خوره. نو ګورئ بعض شیان دي چې په میډیا کې خو د ویلو نه دي او نه وایو، او زه راځم دغلته لکه ببرشیر کښېنم او غټې خبرې کوم او دنیا ټول دې نه ډارېږي. زه خپل د ژوند ستونزې لرم او زه د افغانستان ګورئ زه دا یو خبره کوم، ما 40 کاله مخکې چې کوم تصمیم نیولی زه لندن ته راغلی ما د ژوند غلطترین تصمیم ما بد کړي چې زه دې خاورې ته راغلی 40 کاله چې زه پښیمانه یم. دا مګر د وطن شرایط کله مې چې تصمیم نیولی چې راشم ما ته به پلار ویلی شرایط جوړ نه دي مه راځه، شرایط جوړ نه دي مه راځه. او اوس هم دغه قبلګاه مې په روسه کال چې وفات کېده ټول فامیل د کانادا جرمني لندن نه ټول کابل کې وو. نو ما ته پلار په خپله زنګ ووهه ما ته ویل چې بچی زما 2 ورځې د ژوند کې پاتې دي، خویندې ورونه یې ټول راغلي، ته به نه راځې، وژنې به دې بل څوک او تهمت به وایي په امارت اسلامي، وژنې دې بل څوک تهمت به په بل چا وایي، ستا دښمنان دلته ډېر زیات دي. ځکه زه په داعش لګېږم، ټول تاسو پوهېږئ، زه په پاکستان لګېږم، زه د پخواني کمونستانو باندې لګېږم، زه هر هغه جنایتکار چې مجاهد یم چې جنایتکار یې په هغه لګېږم. زه دا نه ده زه مجاهد یم او مجاهد جنایتکار باندې پرده اچوم، ولو که رهبر یې ما په تېنه پرده لرې کړې ده. او زه په جمهوریت په وخت کې چې چا جنایت کړی نو زما دغه ډلې دا خو مقتدره ډلې دي او د دې نه دغه دی. نو د دې لپاره زه پلار منې کړم، ما ته ویل بچی ته به زما جنازې ته نه راځې، ما معاف کړی منې کړی مې. او بل ستا صحي حالت هم داسې نه دی دا دومره اوږد سفر ته وکړي. مګر که بیا هم یو شی زه تاسو ورونو مخکې وایم، که زما د وجود دې خاورې ته د لاره د حل د بحراني او زه کولی شم دې خاورې ته په خپو نه راځم په دې سر درځم. د دې خاورې نه مې سر قربان دی، د دې خاورې نه مې ایمان قربان دی. زما ته ضرورت یې زه درته ودرېږم. دې خاورې هغه قرباني ورکړې ده چې تاریخ او بشر یاد لري. زه ستاسو د دې خاورې ډېر یو ادنا بچی زما په سر کار کېږي، زه تاسو ته ولاړ یم. ما غواړئ زه په خپو نه په سر درځم، که رانغلم ما چپه حلال کوي، ما ځوړن کوي، زه راځم افغانستان ته. دا زما خپل وطن دی چې زما په وینو باندې کېږي. زه د دې خاورې نه دریغ نه کوم. زما نیکونه په دې لاره کې قربان شوي دي. سید غلام حیدر پاچا په دې لاره کې شهید شوی دی، جنرال سید حسن خان په دې لاره کې شهید شوی دی، او د نور د کمونستانو په دور کې شهیدان هم ورکړي، او د امریکا په جنگ مقابل کې خپل اوغ مې مولوي عبدالرحمن شهید شوی دی. دا ټول موږ په دې دور کې شهیدان ورکړي. زه تاسو ته ټول وطنوالو ته دا تعهد سپارم چې که زما په وجود د وطن ښه کېږي زه په خپو نه په سر درځم. د ده نه نور زیات نه شم ویلی، د ده نه نور زیات حق هم په ما څوک نه لري. ښاغلی فاطمي صاحب لږ تم شه، لږ سکون واخله، لږ سکون واخله. سیال صاحب دا کمره یو څو دقیقې بنده کړو. براډ ملګرو نه هم غواړم لږ سکوت وکړئ. فاطمي صاحب لږ سکوت ښه دی، ځکه چې فاطمي صاحب جګرخونه شو. خدای به خیر کړي فاطمي صاحب. دا د ژوند حالات دي، دا راځي. طبعا هر رقم چې اوسېږي، جوړ اوسېږي، مریض اوسېږي، انسان وطن پسې زړه دردېږي. باور دی راځي چې هر مسافر چې لرې دی هغه که ځان درک کړي نو وطن پسې خفګان راځي. یو خبر تاسو ته وکړم، قبر مې خدای شاهد دی په کابل کې معلوم دی، ټول کورنۍ ته زما قبر معلوم دی، ما قبر چیرته دی. د مور او پلار تر څنګ مې ځان ته ځای جدا کړی او ټول ته مې ویلي چې مړ شلم ما به عمل ته وړی د مور او پلار خپو کې خوشحال خان مینې په تپه کې به مې ښخوئ. زه د مرګ نه دومره یره نه لرم، د دې دنیا نه سترګې پټ کېدل حقیقي دنیا ته تګ دی. که شهید شم افتخار کوم، شهادت ژوند مې مرګ مې د الله نه غوښتی دی، الله دې زما په نصیب کړي. که زه مړ شلم دا کلپ دې ستاسو په یاد شي، دا زما ارمان دی چې زما په تخته باندې د شهید لفظ ولیکل شي او د مور او پلار په مخ کې سرخرویه لاړ شم، تورمخی لاړ نه شم. نو زه د مرګ نه یره نه لرم چې دا بعضې خلک دی کې یو داسې لنډغران دا زه په یو ګوته باندې نڅوم،
د دې ماته په ذات د خدای که ولاکه دی دا خو دی دي چې دا ټوله ډلې زه په یوازې ځان مزار ته تللی یم د ټول جبهې مقاومت د دې اکثریت زما شاوخوا ناست و او ما ورته دا یو سوال کوو چې دا طالب ته تا اور اچوه تا په کوم دین و ایمان اور اچوه د دې ځواب راکوی شي قسم دی یو بل ته یې کتل هغه جنګ کې چې دوی په جبل سراج کې طالبان سوځولي نو ما به د دوی نه دا سوال کو چې دا تا ته کوم دین او شریعت اجازه درکړې وه چې تا طالب ته اور اچوه ته خو ځان ته مسلمان وایې ته خو وایې چې زه مجاهد یم نو ته څنګه مسلمان نو زما الحمدلله د دوی په منځ کې ناست یم ما یاره نه ده کړې د دوی نه په اروپا کې څه یاره کوم دوی په ذات د خدای دغه انګلیس ورته یو بو وکړي 3 ځلې بادونه خوشې کوي او مونږه دا السلام علیکم که څوک ما په دې چلنج کوي چې وطن ته ولې نه راځي زه وطن ته زما وینه زما ځان ترې قربان دی زما اولاد ترې نه قربان دی ډیره زیاته مننه فاطمه صاحب ستاسو د احساساتو نه ستاسو د وطنۍ مینې نه ستاسو د دغه درد ستاسو دغه اوښکو نه چې د وطن او د هېواد او د خلکو په خاطر مو دا اوښکې توی کړلې نو موږ در سره ولاړ یو فاطمه صاحب اوله دې وکړي چې زموږ په ټولو افغانانو کې داسې مینه محبت داسې د وطن درد او احساس پیدا شي لکه په تاسو کې چې دی نو عالم خوشحاله لره دوستان ډېر دي که نور څوک پوښتنې بیا هم سلامونه درته تقدیموم په دې اساس سره وختلم چې زما د محترم جناب فاطمه صاحب څخه یو سوال وکم او ډېره مننه وکم موږ ته هم ژړا راوستله زه دی پیژنم دی بل زه یې یم د ده څخه زه د امریکا څخه خبرې کوم خدای تعالی دې همیشه کامیابه ولري ما در مخ هم پر ده باندې خبرې وکړلې چې زه پلار هم پیژنم خاندان یې پیژنم او دی هم کشر پیژنم چې ږیره او برېت یې پر مخ باندې نه وه ما تاسو ته مخکې مو وویل د ده د راتګ در مخه ما وویله ما دغه هلک چې دی دا د وخته د کوچنیوالي څخه الله تعالی دغسې فرضاً سپېڅلی مسلمان او مجاهد جوړ کړی و مقصد ما زه د ده یېر یم زه به اوس درته ووایم چې دی ما پالو کې زه دی پالو کړم زه ډېر خوشحاله شولم چې پس له ډېره وخته باندې ما د ده اواز ولیدی په عوض کې د دې چې زه دغه سم زه هم کړم زده کړه ما ته د ده هغه ښایست و هغه ځواني هغه د ده ژوند ګرده ما ته په یاد دی نو زه نه غواړم چې نورې خبرې پر ده باندې وکړم د قربان ډېره مننه کوم ستاسو د اخلاص نه مګر واقعا ما ونه پېژندلې ځکه دلته صرف جان لیکل شوي دي او بس هغه بیا زه چې ما څه ته ما پالو کې زه بیا په تا پالو کړم بیا به خبرې سره وکړو انشاءالله بیا به ته ما وپېژنې زه به تا وپېژنم موږ ستاسې ګرده یو کور خلک یو خو زه دغه درته وایم چې ستا سره ملګري ډېر دي دوستان دې ډېر دي ستا پر خپل ویل ستا پر خپل حقیقت ویل ستا پر خپل وطن پرستي دا که دنیا پرځن هر څونه ووایي پر تا څوک نه کامیابه کېږي الله ستا سره ملګری دی الله دې تا څه زیات درکړي دغسې بعضې خلک چې راځي ستاسې دا کوشن کوي چې ته ولې توره نه کوي او ولې هلته نه ځې ته په دې پوه شه چې هغه غرضي خلک دي هغه تا په فرضاً تا ته په یو رقم نه وي په یو رقم درد رسوي هغه وخت کې چې تا مبارزه کول په هغه وخت چې ستا پلار مبارزه کول دې خلکو پېژندل نه هغه وخت چې تا کومه قرباني ورکول ستا فامیل کومه قرباني ورکول دې خلکو نوم نه